السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې ټول مینوال به جوړ او روغ وي. په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو د ښوونځي کتابونه له انټرنټ څخه په PDF بڼه ترلاسه کړو. تاسو متوجه اوسئ، کروم ته داخلیږو، د ګوګل په سرچ ځای کې لیکو د نصاب کتابونه او بیا یې سرچ کوو. منتظر ورته پاتې کیږو تر څو هغه ویبسایټ کوم ویبسایټونه چې کتابونه موږ ته وړاندې کوي هغه پیدا کړي. وروسته د هغې موږ کولی شو په ډېره اسانۍ سره هغه کتابونه ترې ډاونلوډ کړو. او دلته تاسو د لومړی ویبسایټ وینئ چې دا د پوهنې وزارت رسمي ویبسایټ دی. له همدغې څخه کولی شو هر ډول کتاب مو چې ضرورت وي ډاونلوډ کړو، البته د ښوونځي کتابو څخه. د ویبسایټ ته به داخل شو. په دې ویبسایټ کې تاسو ګورئ چې د هر ټولګي کتابونه دلته موجود دي. لومړي ټولګي، دوهم ټولګي، دریم، همداسې لاندې که وګورئ تر 12مه پورې د هر ټولګي کتابونه موجود دي. او همدلته تاسو کولی شئ چې د لومړي ټولګي څخه تر دریم ټولګي پورې کتابونه، مشق او تمرین کتابونه هم ترلاسه کړئ. بعضې د کیسو کتابونه او د لوستلو کومکي کتابونه چې د لومړي، دویم او دریم ټولګي لپاره دلته موجود دي، تاسو کولی شئ چې دا ترلاسه کړئ او خپل ماشومان څوک چې په ښوونځي کې وي د لومړي صنف څخه تر دریم ټولګي پورې هغه سره کومک وکړي دغه کتابونه. نو مثلا که زه غواړم چې د 11 ټولګي ریاضي ډاونلوډ کړم، نو دلته تاسو ګورئ 11 ټولګی او دغه ریاضي دی. په دې ریاضي باندې کلیک کوم. په ریاضي مې چې کلیک وکړ، په اتومات ډول دغه ریاضي ډاونلوډینګ شروع کیږي او له لږ ځنډ وروسته دغه کتاب مو کولی شو چې په پوره توګه ډاونلوډ کړو. تاسو دلته متوجه اوسئ اوس ورته. ډاونلوډ ته چې راشو، کله چې د کتاب ډاونلوډینګ شروع شي، نو دلته موږ ته راښیي چې د کتاب ډاونلوډینګ شروع شوی دی. لږ څه ځنډ غواړي، دا چې د انټرنیټ سرعت هم لږ کم دی نو وخت غواړي. تاسو دلته د هر ټولګي کتابونه چې ضرورت هم وي ترلاسه کولی شئ په ډېره اسانۍ سره. دا د پوهنې وزارت رسمي ویبسایټ دی. تاسو متوجه شئ. دلته ډاونلوډز ته چې زه راشم، وګورئ دغه چې تاسو وینئ دلته 22 MB دی د 11 صنف ریاضي. دغه د ډاونلوډینګ یې شروع شوی دی. نو په داسې طریقې تاسو کولی شئ چې د مکتب هر کتاب مو چې ضرورت وي ترلاسه کړئ. هیله ده چې ویډیو ګټوره تمامه شوې وي. د الله په امان.